بسم الله الرحمن الرحیم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، کله چې روژه راشي د جنت دروازې خلاص شي، د جهنم دروازې بند شي او شیطانان وتړل شي. دا چې شیطانان تړل شوي ولې زمونږ او تاسې او ډېرو مسلمانانو نه په روژه کې ځینې ګناهونه کیږي. دا ویډیو مو دې موضوع ته ځانګړې کړې، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا مسله داسې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په بنا چې فرمایلی دي الله عز وجل د رمضان په هره شپه کې ځینې خلک د جهنم د اور نه آزادوي. دا چې شیطانان د انسانانو جهنم ته تلو اصلي سبب دی، نو ځکه د رمضان په میاشت کې شیطانان تړل کیږي. اوس دا چې موږ ولې په رمضان کې ګناهونه کوو یا ډیری انسانان ولې په رمضان کې ګناهونه کوي، د دې په اړه څو دلیلونه شته. یو دا چې موږ خپل نفس د روژې نه مخکې د ډیرو ګناهونو سره عادت کړي وي، خو کله چې روژه راشي زموږ نفس خپل ټول بد عادتونه نشي پرېښودلی، نو په همدې وجه ځینې ګناهونه موږ نه صادریږي. د دې به یو دنیوي مثال تاسو ته درکړم. که یو کس په سګرټو باندې عادت شوی وي، که څوک یې هڅوي که نه یې هڅوي دی خپل سګرټ څکي او د سګرټو عادت نه پرېږدي. دغسې د نفس او د ګناهونو مثال دی. که یو نفس په ګناهونو باندې عادت شوی وي، که شیطان موجود وي که نه وي موجود، دی خپل عادت په اسانۍ نشي پرېښودلی. بله دا چې د ډیرو انسانانو سره داسې نفس موجود دی چې هغه په خپل ذات کې په بدیو امر کوونکی دی. د دې خبرې دلیل د قرآن دغه آیات دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي بېشکه نفس په بدیو امر کوونکی دی مګر هغه څوک چې رب پرې رحم کړي وي. په رمضان کې د ګناهونو د کولو بله وجه دا ده، د روژې هدف دی چې د ایمان قوت زیات کړي. خو که یو څوک خپل زړه د عبادت او ایمان سره بوخت نه کړي، نو که شیطان وي که نه وي د ده داخلي کمزورتیا موجوده وي او دغه داخلي کمزورتیا د ګناهونو سبب کیږي. په روژه کې د ګناهونو کولو بل سبب دا دی چې یو انسان په بده ټولنه کې ژوند وکړي او بد ملګری ولري. ډیر وخت شیطان او وسوسو ته اړتیا نشته چې سړی ګناه وکړي. محیط او بد ملګری د دې لامل کیږي چې انسان په بدو اعمالو کې واقع شي، او دا به تاسو ته هم تجربه شوي وي. الله رب العالمین دې موږ او تاسې د بدو اعمالو، بدې ټولنې او بد ملګري نه وساتي، او الله رب العالمین دې دا رمضان پر مونږ باندې د خیر او د برکتونو میاشت کړي، او لکه څنګه چې د خیر او د برکتونو میاشت ده. دا وه زموږ نننۍ ویډیو او نننۍ موضوع. تر بلې موضوع او بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.